نن هر یو کس په دې فکر کې دی، په دې سوچ کې دی چې هغه ته به څنګه یې څو پیسې ژر په لاس ورسي، چې د سبا پر ځای نن د په لاس باندې ورغلی وای، که په حلاله طریقه وي که په حرامه طریقه وي، که په دوکه وي که په فریب وي او که د بل په جیب وهلو باندې وي. یاد ساتئ په دې فکر کې خو به تاسو ته یې څو پیسې په لاس درسي، میلاو خو به سي، لیکن ته دا غور لر د ځان سره وکړه چې د دې دوو پیسو په وجه به ستاسو د جیب نه بیا څومره رقم وځي، بیا به دا پیسې څومره نورې روپۍ ستا د جیب وباسي، دې په وجه به وځي، دا به لازمي وځي. دویمه خبره دا ده چې دا یو څو پیسې په دنیا کې هیڅ وخت ته امن نشي درکولی، دا یو څو پیسې په دنیا کې هیڅ وخت ته سکون نشي درکولی، ځکه دغه یو څو پیسې تا په حرامه طریقه باندې لاسته راوړي دي او د بل مسلمان جیب دی وهلی دی، د بل مسلمان څخه دی په دوکه باندې لاسته راوړي دي، تا ظلم کړی دی، د بل مسلمان د مجبورۍ نه تا فایده اخیستې ده، د هغه فایدې اوچتولو نه تا دا مال حاصل کړی دی. لہذا دغه یو څو پیسې که تا خپل لاس ته راوړې، ستا حساب یو څه په زیات سو، لیکن سکون نشي درکولی، آرام نشي درکولی، یا خو به یو بل کس برابر سي هغه به ستا په جیب باندې ډاکه ووي، تا باندې به ظلم وکړي، مال به درنه واخلي، د دې نه به زیاتې درنه واخلي. نن سبا په بازارونو کې داسې ډېرې پیښې کېږي، کم کسان چې په ملاوټ باندې پیسې ګټي، یعنی مطلب حرام و حلال سره ګډوي، په دوکه و فریب یې لاسته راوړي، د بل د مجبورۍ څخه فایده اخلي، نو د دغه انسانانو څخه به زیاتې پیسې ګورئ د لاسه وځي. د وسیلې سره به دوه کسان دکان ته ور داخل شي، ټول مال به ورنه یوسي. نو تاسې اوس ووایاست چې دا کومه پیسه ده په حرامو باندې لاسته راوړې وه، دا د ده دپاره فایدهمنه ثابته سوه که نقصانمنده. لیکن که تاسو حرامه طریقه نه وای اختیار کړې، په حلاله طریقه مو مال لاسته راوړی وای، ظلم مو نه وای کړی، دوکه و فریب مو نه وای کړی، د الله رب العزال په لاره باندې صحیح روان وای، نو په دې صورت کې اگر چې پیسې به لږ وای، مال به لږ وای، لیکن هغه لږ مال به ستا دپاره د آرام او سکون سبب جوړ شوی وای، هغه لږ مال کې به ستا دپاره سکون او آرام وای. کله کله بعضې خلکو ته تاوان پیښ سي، غلا ورنه وشي، بل ظلم ورسره وسي، بیا دی وای یاره چې موږ خو دا مال په ډېر امانتدارۍ باندې په ډېر دیانت باندې لاسته راوړی دی، د دې باوجود بیا هم غلا وسول، لوټماري راله، پلان. ګورئ اصل خبره دا ده چې انسان باید لږ د ځان سره سوچ او غور وکړي. اگر چې تاسې دغه یو څه مال په امانت باندې په ښه دیانت باندې ګټلی دی، لیکن یقین وکړئ چې خامخا به ستا څخه یو ګناه صادره سوې وي، د هغه ګناه په وجه به تا ته دا تاوان او دا مشکل او دا نقصان رسېدلی وي. ځکه الله رب العزال په قرآن کریم کې فرمایي وما اصوابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم، چې کوم مصیبت یا پریشانی تاسو ته رسیږي نو هغه ستاسو د خپلو لاسونو د خپلو عملونو په وجه باندې رسیږي. نو لږ د خپل ځان سره سوچ وکړئ، خامخا به یو څه ګناه درنه سوی وي، لیکن داسې ګناه به سوی وي چې د هغې خیال او توجه تاسو سره نه وي، بیخي هغې ته بیخي ستاسې فکر نه وي، تاسو به هغه بیخي پر ګناه باندې شمېرئ نه، لیکن هغه به ګناه وي، ګناه به درنه شوې وي، د هغه ګناه په وجه به د هغه بد عمل په وجه به تا ته دا نقصان او دا تاوان او دا پریشانی رسېدلی وي. کیدای سي زکات یې پوره نه وي ادا کړی، یا د زکات حساب صحیح نه وي کړی، یا کومه بله ګناه سوې وي، نو د هغې په نتیجه کې تاسو ته دا عذاب رالی، دا نقصان او پریشانی او غم رالی. دویمه خبره دا ده چې کله په معاشره کې یوه ګناه عامه شي، یوه ګناه خوره شي، او بیا په دې معاشره کې نور خلک د دې ګناه مخنیوی نه کوي، هیڅوک یې منع کوونکي نه وي، نو په دې وخت کې د الله رب العزال داسې عذاب را نازلیږي چې هغه عذاب بیا دا نه ګوري چې دې پلاني د ګناه ارتکاب کړی دی او دې پلاني نه دی کړی،
هغه به عام عذاب وي، په تمامه معاشره به رانازلیږي، د معاشرې ټول خلک به په دې عذاب باندې ګرفتاره شي. ځکه په قرآن کریم کې رب لا یزال فرمایي واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة. د هغه عذاب نه ویریږئ، د هغه عذاب نه وډار شئ چې کم عذاب یوازې پر ظالمانو باندې نه راځي، بلکې کم خلک چې د ظلم څخه لیرې وي، ظلم یې نه وي کړی، هغه به هم په دې عذاب کې ګرفتاره شي. دا خلک په خپله ظالمان نه وه، لیکن د ظالم د لاس نیولو کوشش هم نه دی کړی، د ظلم ختمولو کوشش هم نه دی کړی، د ظلم او دوکې او فریب خلاف د ده پر تندي باندې څه اثر هم نه دی ښکاره سوی. نو ګویا ده د هغه ظلم والا سره چې کم چا ظلم کړی دی، ظالم دی، د هغه سره په دې ظلم کې شامل و. نو د مسلمان عزت او ابرو په دې باندې ساتل کېږي چې هغه په خپل تجارت کې دوکه او فریب ونه کړي، په ناپ او تول کې کمی و زیاتي ونه کړي، ملاوټ ونه کړي، ظلم ونه کړي، دوکه ونه کړي، مسلمان خطا نه باسي، د مسلمان د مجبورۍ څخه غلطه فایده وچاته نه کړي. نو په دې کې د مسلمان عزت دی، په دې کې د مسلمان دپاره لویه کامیابي ده.